وسیله په معنا د قربت سره د نږدېوالي سره، لکه دا په سواد سره استعمالیږي، وسیلة یو ځایوالی. امام جوهری رحمه الله د دې تعریف کړی دی، ما یتقرب به الی الغیر. وسیله څه ته وایي؟ هغه شي ته وایي چې په دې باندې بل چاته ته ځان نږدې کې. او حافظ ابن کثیر لیکي ما یتوصل به الی تحصیل المقصود. وسیله هغه شی دی چې په هغې سره مقصود ته رسېدل کېږي. ابن زید رحمه الله د وسیلې معنی کړې ده په معنی د محبت سره. وسیله څه ته وایي؟ یعنې د خپل رب سره محبت ته ویلی کېږي. یو بله معنی هم شوې ده، منزلة فی الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا یو مقام او مرتبه ده په جنت کې، دې ته یو بنده نشي رسېدلی. او زه امید لرم د دې خبرې چې دغه ځای ته الله رب العالمین ما ورسوي. امام مسلم د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما نه روایت کړی، کله چې یو کس تاسو کې اذان وکړي نو وروسته د اذان نه دی دغه دعا ووایي چې اللهم آتنا فی الدنیا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بیا الوسیله. دلته دغه الفاظ راغلي دا دی وکړي. د الله رسول وایي زما شفاعت دې سړي دپاره دا جایز شو، دې سړي دپاره به زه شفاعت. د وسیلې اقسام، وسیله په دوه قسمه ده، یو وسیله شرعیه او دویمه وسیله غیر شرعي. وسیله شرعي د دې بیا اقسام دي، بعضې درجو کې دا فرضي درجو ته رسېدلې ده، په فرض درجه کې ده، او بعضې وسیله دا د مستحب په درجه کې ده. نو الله رب العالمین ته چې کله مونږ وسیله کوو، وسیله د الله رب العالمین ته مونږ یو قسم ډالۍ الله رب العالمین ته مونږ پیش کوو، نو هغه څه شی دی؟ اولنی هغه ایمان دی چې مونږ وسیله پیش کوو نو په ایمان سره دا فرض ده. ځکه کافر الله رب العالمین ته نشي نږدې کېدی چې ایمان ورسره نه وي. دویمه وسیله، اقسام د وسیلې چې کوم دی هغه توسل بالاعمال الصالحه. مونږ وسیله پیش کولی شو الله ته، خو هغه اعمال چې هغه صالح اعمال دي، نیک اعمال دي، د هغې په وجه باندې الله رب العالمین نه څه شی غوښتلی شو. صحیح بخاري کې دي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. همدغه شان مشهور حدیث دی که نه، 3 کسانو تللي په سفر باندې غار ته وردننه شو، د باد و باران د وجې نه کاڼې پرې راوغورځېد. هغوی څه وکړو؟ خپل نیک اعمال الله رب العالمین ته وسیله کړه او د هغې اعمالو د وجې نه الله رب العالمین هغې لاره کولاو کړه. نو وسیله الله رب العالمین ته پیش کولی شي، یو دا چې ته مؤمن وي خپل ایمان الله ته وسیله کړه. دویم اعمال صالحه الله رب العالمین ته وسیله کړه. وابتغوا الیه الوسیلة بالاعمال الصالحة. ابن جریر طبری دا تفسیر کړی، نو دا پکار دی. دریم اعمال وسیله کول الله رب العالمین ته توسل الی الله باسمائه وصفاته. یو سړی غواړي چې الله ته زه څه شی ډالۍ کړم، د هغې نه څه وغواړم، نو هغه دریم د الله رب العالمین نومونه او اسماء او صفات دا الله ته وسیله کول. په دې باندې هم الله نه څه شی غوښتی شي، لکه دعا کې الله ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته غفار یې، ته قهار یې، ته ودود یې، دا نومونه الله ته وسیله کول او د هغې په ذریعه باندې د الله نه څه شی غوښتل دا کولی شي. بل څلورم نوعه د وسیلې شرعي هغه توسل الی الله بالتضرع. عاجزي او کمزوري پیش کول الله رب العالمین ته، خپله کمزوري الله ته بیانول چې الله زما کمزوري تا ته پیش کوم، زه کمزوری یم، ته د دې په وجه ماته دا راکې. لکه سورة مریم کې الله رب العالمین خبره کړې ده که نه، اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نو دا خپل کمزوري لکه مریم علیه السلام راولګېده، الله ته
عاجزي وکړه چې الله عرض وکړو زه کمزوری یم. نو په هغې باندې الله رب العالمین د هغې دعا قبوله کړه. نو خپل تضرع عاجزي الله ته پیش کول وسیله کول دا هم جایز دی. او دا نوع ده د اقسامو د وسیلې شرعي نه. پنځم توسل بدعاء الحي، توسل ته کولی شي په د ژوندي سړي په دعا باندې چې هغې نه طلب د دعا وکړي او دا ژوندی دی. دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کوي، ولاړ دی په منبر باندې، صحابې راځي تپوس ترې کوي د الله رسوله د الله نه وغواړه زموږ دپاره چې باران وکړي، فصلونه چې کوم دی تباه کېږي. د الله رسول دعا وکړه. صحابه وایي مونږ چې راووتو بس اسمان یو دم راخړ شو او بارون شروع شو. بله جمعه کې بیا رالی دغه صحابي د الله رسول ته وایي د الله نه وغواړه چې باران بل طرف ته واړئ. الله نبي دعا وکړه اللهم حوالینا ولا علینا، الله په بل چا باندې واړئ زموږ ډېر لرې کړي. نو دعا د چا نه طلب کولی شي خو چې ژوندی وي. مړ سړي وسیله کې پیش کولی نه شي، وروسته به د هغې تفصیل راشي. شپږم التوسل بمحبت الرسول وطاعته، یعنی ځان رسول الله رب العالمین ته، ځان نږدې کول په محبت د الله تعالی باندې او په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا تر واخلي او الله ته وسیله کړي چې الله زه د دې نبي تابعدار یم، د دې په وجه باندې زما دا کار ته وکړه. نو دا شپږ اقسام شو د هغې وسیلې چې هغه شرعي وسیله ده شرعي. دویمه ده وسیله غیر شرعیه چې هغه جایز نه ده. دا دوه قسمه ده، یو ده شرکي او دویمه ده بدعي. بیا وسیله شرکي چې کوم ده دوه صورتونه لري. یو ده د غیر الله نه مددونه غوښتل چې بابا او یا علي او یا فلان یا کاکا صاحب یا فلان صاحب، دا نو دا شرک دی، دا به نه کوو. دویم الله رب العالمین دعا غوښتل د مړو په ذریعه باندې او دا ویل چې دا یو وسیله ده زمونږ خبره به د الله ته رسوي، دا هم جایز نه ده. نو دا دواړه قسمه وسیلې دا شرکي دي. دویم وسیله بدعي، هغه دا ده یو سړی راولګېږي په ذوات فاضله باندې وسیله پیش کړي چې الله زه تا ته دا پلان پیغمبر بابا دا لوی دا غټ دا وسیله کې پیش کوم او دا مړ دی، دې باندې خاورې وړېدلي، انبار خاورې دي، ټرکونه خاورې په دې باندې وړېدلي دي او ته راولګېږي چې الله د دې پلانکي بابا د وجې نه ما وبخې، د کاکا صاحب د وجې نه ما وبخې، د دې د وجې نه ما ته د بچي راکړې. دا وسیله نو دا بدعي وسیله ده او د دې نه منه راغلې ده، دا ناروا ده. امام ابو حنیفه همدغه شان د هغې چې کوم ملګري صاحبین هغې هم د دې نه انکار کړی دی. و چې کوم احناف ورونه دا خبره کوي یا هغه ورونه چې ځان نسبت حنفیت ته کوي او هغوی دا کار کوي، نو په هغوی باندې دا ګزار دی. یا لکه د الله بنده ستا امام چې ته د چا اتباع کوې، د چا تقلید کوې او په هغې پسې ور روان یې، هغه چې ستا د مذهب تدوین او ترویج کړی دی او رایج کړی دی. امام ابو یوسف، امام حسن الشیبانی صاحبین امامین هغوی هم د دې نه انکار کړی دی چې دا قسمه وسیله پیش کول دا بدعت دی چې یو سړی راولګېږي بابا له لاړ شي، بابا زه تا ته سوال کوم چې ته زما سوال الله ته وکړه او چې ماله بچي راکړي ماله مال راکړي. نو دا وسیله دا نشته دی، بلکل دا شته دی نه. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي چې د دې نه منع راغلې ده.